امام صاحب په علاقه کې یو سړی باید د شپې غله ورغله چې غله ورغله سړی کور کې ګیر کاو ټول سامان یې یوړو هغه خو دو پیژندل د محلې خلکو هغه ورته وایي که تا زمونږ پته وښوله او زمونږ نوم دې واخېست او زمونږ پلارانو موږ د خلکو ته یاد کړو که نه نو تا باندې د ښځه په 3 طلاقه طلاق شا به ووایي ګنې وجنو دي بس غریب مجبور و چې اوس مې وجني نو په تندر یې ولس وبه کې اوس وایي بس ټیک ده نه به ستاسو نوم بنالم وایي که دې زمونږ نوم پلار نو موږ دې یاد کړو وی وای هغه وی یاره که تاسو ما یاد کړه تاسو مې چاته وښولې په مارې ښځه په 3 طلاق معلم ته یې وړو هماغه سړي ورسره په جومات کې ولاړم چاته یې ښولم نه شو یا خدای یو ځل چې کوم مولا نه به تپوس کوو غله پېژنې ښې پېژن هر وخت ورسره میلاوېږم وښایه که نه څه یې وښولې چې موږ ښځه رانه الوځي 3 طلاق یې راباندې ولیدوس ښځې نه خارو والو ته زه به څه کوم چا علاج نه ورته امام ابو حنیفه صاحب ورته وي دلته راشه ما زه به راته مسله جوړه کړم امام صاحب بعضې مخالفې وګوره که نه امام صاحب الله حرام علی مسله جوړه کړم څنګه به چې غل ښي خو ښځه ترې توتې کېږي امام صاحب ورته وی هم د دې محلې علاقې دي وایي چې دې محلې علاقې دي خو نوم یې نه شم اخیستی خولی نه شم وایي کېنم زه به داسې کار کوم چې کوم غل نه دی ته به وایې دا نه دی چې کوم دی چپ پی غږ به دی نه به وایې چې دا دی خو چپ پی بس امام ابو حنیفه صاحب ټول د محلې خلک جومات ته راغونډ کړل دروازه یې بنده کړه دې ته یې دغلته کېنه وی یو وځه چې کوم غل نه وي دا نه دی چې کوم غل نه دا نه دی او چې کوم بغل و چپ او غږ به یې نه کوو که وایي چې دا دی خو بیا ښځه طلاقېږي چپ او هغې به یې ځان لکاو بل دا نه دی دا نه دی دا نه دی دا نه دی هغه نه دی خو پکې نو خو ووتل باقي یې پاتې شو وي دا دی د غږ نه کو چې دا دی امام صاحب یې پته ولګېدل سړي راونیول پولیس ته حواله کړل خو چې 2-3 ډبې یې ورکړل یو غلا مونږ کړی دې ته هوښیار وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات هوښیار یو ځای کې یو جنازه په سړک د پاسه پرته په روډ د پاس امام صاحب پرې راغی لوی جنجال او جګړه جوړه هلکه څه چل دی وی پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار یې وایي چې تر څو مې دا جنازه نی کړې او زه واپس شم په مارې ښځه په 3 طلاقه طلاق پلار یې دا و او زوی یې څه وایي زوی یې وایي که د بې جنازې د دې ځای نه دا جنازه چې اوچته کړه په مارې ښځه په 3 طلاقه طلاق اوس به څه کوو اوس که جنازه مقبرې ته وړو نو په زوی یې ښځه 3 طلاقه طلاقېږي او که دا جنازه نه کوو نو په پلار یې طلاقېږي امام صاحب دا خو اسانه خبره ده پیسپونه تیار کړې هم په سړک کې پیسپونه تیار کړل ور مخکې شو جنازه هم دلته و به جنازې په هغه ځای وکړل پلار ته یې ویې زه ستا جنازه وکړه جنازې نه مطابق جنازې نه بغیر کور ته لاړم ښځه په 3 طلاقه طلاق هم به جنازې دې وکړه زه کړم هم په هغه ځای جنازه او زوی ته یې ویې زه اوس مړی به اوس اوچت کړو مقبرې ته به یې اوس تا وایي چې مقبرې ته نه رسولې او ورسېدل په مارې ښځه طلاق یې مقبرې ته رسول ګوره دې ته عقل وایي دې ته هوښیارتوب وایي دا موږ د پارسیوانان وایي یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم له 10 من عقل پکار نو بعضې عالم له خدای د پوهې ورکړي هغه نه خدای ډېر کاروان او بعضې عالمي علم یې ډېر خو پوهې داسې چټاکې عمرئ نو هغه لار شوف وایي هغه کار بل نی بې نه چې کله ملا پسې خبرې کوه بل ملا به دي کله یو چېړه کله بل چېړه کله بل کله مفتدي کله ملا حسد پکې ډېر زیاتې به خدای یې داسې ملیانو نه مسد دا چې کوم ملا په خپل مجلس کې نورو ملیانو غیبت کوي که نه یا د نیکانو خلکو غیبت کوي او په زړه کې د نورو ملیانو حسد چې دا د بل ملا له خدای ترقي ولې ورکړه دا ډېر ظالم ملا دی دا اکثر طالبانو ته دې ملا نه سبق هم ووایه د په علم کې برکت ني او د په شاګردۍ کې برکت ني دا سپېرئ من عوامې ته وایو علماو سره حسد مه کوئ نو چې ملا د ملا سره حسد کوي وایه شیطان دی که نه بعضې مولیان په مجلس کې مولیانو پسې داسې خبرې کوي چې د مولیانو نه د خلکو ړه تور شي هماله دا شیطان مولا دا د مولا نه خدای سات داسې مولا دې خدای ما جوړوه داسې مولا نه خدای جوړ کړي چې ستا پړه کې بل مولا ته بل عالم ته حسد ني مینه مسلمان ته پړه کې مینه او نیک سړي ته پړه کې مینه قرآن شریف کې الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر تا ته ما د قرآن غوندې عظیم نصیحت نازل کړ لتبین للناس ما نزل الیهم چې د قرآن په معنا په مقصد به د صحابه ته پوهیې نو ګوره د رسول الله مبارک مقصد څه دی قرآن خول او د قرآن په معنا پویول د قرآن په معنا چې پوهیږي هغې ته احادیث وي په احادیثو به ځان پوهې کې دا ټوله د قرآن شریف شرحه ده نو د رسول الله مبارک ټوله زندګي دی کې تېره شوې ده قرآن ښودل تفسیر د قرآن ښودل حکمت او قرآن ښودل دا د پیغمبر مبارک مقصد دی حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کم پیغمبر غوښتی دی اسری ربنا وابعث فیهم رسولا منهم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ دما په دې بچو کې داسې پیغمبر پیدا کړه چې د دوی د قوم نه د قوم د انسان په ژبه قوم ښه پوهېږي. یتلو علیهم آیاتک چې ته کوم قرآن کوم آیت وله ورکړي چې هغه خلکو ته ښایي. ګوره نازله شوه، حفظ شو. ویعلمهم الکتاب او قرآن باندې پوی کی. ګوره د پیغمبر مشن دا دی چې قرآن باندې پوهول. والحکمت بعض رموز بعض اسرار د وخت مناسب بعض حالات مناسب یو پویا ورکول. حکمت ډېر اوږد تفسیر دی. ویزکیهم بهترین اخلاق ورته وښیه، عقیده پاک شي، عمل پاک شي، اخلاق پاک شي، تصوف هم پکې راغی. دا ټول د قرآن و سنت نه ښکلي شوي دي. دا د حضور پاک مشن نو چې بچی د عالم که د پیغمبر وارث بس دا لوی نعمت دی. قسم په خدای که د خدای په نزد د علم نه بهترین نعمت بل وي دا د ملغلرو او د لالونو او د جواهرات روحانیو امین دی چې د چا بچی دی خدای پاک په غاړه کې ورغورځوي. دنیا کې هم خدای پاک دا بچی کامیابي او په آخرت کې هم د دې بچي غټه کامیابي ده او غټه کامراني ده. زه صرف یو مثال درکوم. عالم خو ډېره لویه خبره ده. عالم عزت کن عالما او متعلما. عالم شه یا متعلم شه او خادما یا خادم جوړ شه. عالم شه یا شاګرد جوړ شه او خادما یا خادم جوړ شه. ولا تکن رابعا څلورم مه جوړېږه، دشمن یې مه جوړېږه. ګورې حتی هلاک بشي او تباه بشي. حضرت امام احمد ابن حنبل لوی د حدیث امام تیر شوی. میں بار بار تاسو ته واقعات بیان کړي. او د دې یو شاګرد یحیی ابن اکسب دا د امام ترمذي استاد د ترمذي کې د حدیث هم منقول دی. نو چې کله وفات شو د یحیی ابن اکسم چا په خوب کې ولید وی الله د سره سو وی چې الله ته مخامخ شو نو زه پیدا او ډېره ګرانه خبره. اصل کې دا موږ لګیا یو دا مولیان دا دعوت و تبلیغ والا دا د تصوف نیکان پیران او دا خلکو باندې محنت کوي. اصل مقصد دا دی چې د قیامت پر ورځ به خدای ته مخامخ کېږو چې پروغ له الله ته ودرې برباد دې شو. الله د سره سور کړل وی چې الله ته مخامخ شو عمره پیدا وي. الله وی یحیی څه دې راوړی دي او دا الله واس ډېر تیز دی. حدیثو کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې قیامت پر ورځ الله د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین. ما لم تاخذ خلقو ته وي چې د ما د مور عبادت وکړي. الله ته پته ردوی نه دی ویلي او په عیسایانو حجت قایم وي چې عیسایان دونه وي چې ده راته ویلي دي تا ویلي دي او نه ما قلت لهم الا الله چې تا ویلي دي ما هغه ویلي دي. تا ته پته ده ما دا چې ته ویلي شو. مولانا رسول الله مبارک فرمایي چې الله عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي که نه دا تپوس نو په ده به دونه زور راکړي د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راو. عیسی پیغمبر علیه السلام دا الله وان دا اسانه خبره خو نه ده. دا نوي چقلې موږ ته مخې ته را روانې دي. ساوتو سره سیسټم بدل شو. موږ لګیا یو کورونه اسپتالونه پلازي او موټر ورپسې موټر یو کارخانې او موږ وایو دا دنیا بس زموږ د 500 د زرو کالو ژوند د دی ختم. 50 نه چې واوړېدو د شپېتو نه واوړېدې بس خبره ختمه ده. هغه اتیاو سلو ته مو څوک نه رسي. اوس خو ډز دي پرونه بل هلکان دي او که مشران دي بس مرګ دی او مرګ دی مرګ دی. د جنازې دروازې څوک کوم قبر کې څه به کوو. دلته ګرمي ده قبر ګرمۍ سره به څه کوې. دلته خو به اې سي ولګې بجلي به ولګې قبر کې به څه کوم. دلته خو یخني ده نو کمبل به واچوم نو قبر کې کمبل در باندې څوک اچوي. دلته خو مار دی لړم دی نو دارو به واچې ټک به وله ورکړي نو قبر لړم سره به څه کوې. قسم په خدای حضور پاک فرمایي د آخرت لړم د قچر عمره دی د هغې نه هم غټ دی. او د قبر مار 2 ټکه سړي له ورکوي. د شواروس کې 2 ورکوي یو په سر یو په لکۍ او کم از کم اویا ماران دي. او مار زهر یې څومره تیز دی. دنیا کې چې مار ټک درکي دنیا کې نو شواروس پورې زهر رواني بیا غلی شرور یا به سړی وجني خو چې شواروس کې د بچ شي نو بیا الله سړی بچ کوي غلی کېږي. او د دغې مار ټک تیزي به او 1000 کالو کې یو کې زر کاله دي بلکې او 1000 کالو پورې تیز کې رواني. او یو ساس کې زهر که دنیا ته راغلل دا شنه بوټي به ونه وینې دا به وچ نو چې چاته دا ماران پراتی په قبر کې او دا لړمانان څه به کوو. او لوی چقړې موږ ته قسم په خدای مخې ته را روانې او دا د قبر ژوند مې نه ختمېدو والا دی. نو زه خو ځان له دنیا کې کور جوړوم څونه پیسې لګوم. زه خو بچي له کور جوړوم څونه پیسې لګوم. زه خو ځان له په دنیا کې کمره جوړه څونه پیسې لګي او هغه د ټول عمر کمرې سره څه وکړم هم جوړول غواړي که
دا خو د لږ وخت د 2 کالو د 13 کالو د 10 کالو شو هغه زرګونو کالو والا بیا کور سره څوک دا خټو کې چې پروت دی نن سبا خو د کورونا هم پته نه لګي بس مړ شي کورونا دی او زړه ټیک دی او دماغ دی او فلان او فلان او جنجال جوړ دی ورو هغه الله ته قیامت پر ورځ مخامخ کېږي بیا به څه کوو هلته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولاړې سر به ټیټ نیولې ټیټ به نیولې ما خو دې دین دپاره څونه محنت کړی دی غاښونه پکې زما مات شو وطن مې پکې پرېښی دی ته زما نه زیات نیازبین وې دا څه وکړی دا خو زما ګیره هم بیا مخ نه وه دا خو زما په سنتو عمل هم نه دی کړی او وی ودې ما نه ګډ مسلمان بل چې مولا به څه پوهېږي مولا به څه پوهېږي خو زما نه ګډ مسلمان بل کم دی زما نه ګډ مولا بل کم دی مولیان خو خلک دوکه کوي هغه به دا خبرې کولې نو بیا به څه کوې زما وروڼو یحیی ابن اکسب وایي چې الله ما نه تپوس وکړو نو بس پر پیدو شم وی نه یو عمل یې کړی په هغې دې بخم عمل اوس څه دی او عجیبه ده الله عجیبه نظام وی تا یو ځای کې اودس کوو چې شاته دې وکتل نو ستا نه په وله شاته احمد ابن حنبل اودس کوو ستا اوبه په هغه ور روانې وي نو روانې اوبه خو دا ټول پښتانه وي لکه پاکې دي داسې ده که نه او پلیتېږي نه ستا اوبه په هغه روانې وي چې کم وختي کې تا اودس کوو ستا نه شاته هغه تا وی هو یو لوی عالم یو شیخ الحدیث زما نه شاته اودس کې زه ترې مخکې کوم زما اوبه په هغه ورځي هغه احترام دی او که هغه دی نه پاسې دی او د هغه نه شاته کېناستې د دغه دین عالم احترام عزت دې کړی دی په دې مې وبخلې زه جنت دا ورته نه وي چې دونه علم دې کړی دی دا ورته نه وي دونه درس دې کړی نه دین د یو عالم د یو شیخ د حدیثو د استاد ادب احترام دی وکړه هلته کېناستې نو چې د یو شیخ الحدیث د یو عالم د یو مجتهد د یو فقیه احترام دونو کې دا له خدای جنت درکوي نو که خپله د علم وکړه بیا به څه ورته وایي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي ما وایي پلان کې غوره پلان کې بهتر پلان کې بهتر پلان کې بهتر مونږ به تپوس د جو رسول الله مبارک نه وکړو څوک غوره او ظاهر ته ګورو خو دې خو ډېر تهجد کوي دا ډېر غوره دی او دا خو ډېر روجي نیسي دا ډېر غوره دی وایي د سره خو لاس کې تسبیح دی ډېر غوره دی وایي دې خو ټولو حدیث ښایي دا ډېر غوره دی دې خو ټولو تفسیر ښایي دا ډېر غوره دی دا خو ډېر نیک سړی دی په لاره ځي ټیټ سترګې دي دا ډېر نیک دی نه حضور پاک څه وایي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل زما په امت کې امت اجابت ورته وي زما امت کې دوه ډلې ډېرې بهترین دي ډېرې زیاتې غوره دي یو هغه چې په دا سینه کې قرآن پروت حافظ دی یا عالم دی د دواړو سینه کې قرآن دی یو په سینه کې د قرآن احکامات پراته دي علم پروت دی د بل په سینه کې د قرآن الفاظ پراته وي دا بهترین او اصحاب اللیل دویم هغه چې دا خلک ودي او د شپې فاز دا په سلګو ماته جای دا دوه کسان او رسول الله مبارک فرمایي جنت ته به په څه رسئ من سلک طریقا یطلب فیه علما چې په هغه لار روان شي چې په کومه لار کې علم لټی سهل الله به طریقا الی الجنه الله به د دې په ذریعه د انسان ته د جنت بیره نو که ځان له جنت ګټې او بچو له د جنت لار اسانه او بچو له دنیا ښه کوې او اخر وله ښه کوې او ځان لم دنیا و آخر څه کوې زما روح بچو علم حفظ پې وکړې عالمان او حافظان ځې جوړ کړې او په ډوډۍ به بلکل نه یېرېږې چې ډوډۍ به د چا کم ځای به که د علم وکړه او د حفظ وکړه د ډوډۍ متعلق خو زما په خیال د دلیل ضرورت نشته ده بس تاسو نه تپوس وکړم چې روزي او رزق د چا په لاس کې خیر و خلاص دې کې که څوک شک کوي مسلمان به وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها انسان نه چې کوم په ځمکه ټک کوي د روزي الله وي خاص په ما د بل چا الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر زما خو هغه د چا له روزي تنګوم چا له پراخو او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله وی روزي رسان زیب د طاقت خاوند زیب مضبوط او زورور دی هلکه دې کې شک شته نشته دا مضبوطه خبره په بچو به علک دنیا به هم صحیح اخر به د مونږ یو واقع درته ذکر کوم زم جوړ نه یم طبیعت ټیک نه دی خو لرې دی میلمانه اکثر راشي نو مو وایي دره به ملاقات غرض مې نو ورته به دوه درې خبرې د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ د مذهب لوی امام تېر شوی د هغه درس به د هغه د فقه د ډېر زیات د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي ولې وجه څه ده ډېرې وجې دي یو وجه خو یې دا ده چې د ده دا فقه د یو کس د ذهن جوړه نه ده دا د کمیټۍ جوړه 40-50 علما کم و بیش کله دی نه کم و کله زیات دا مجتهدین بنست دا فقها بنست مجتهدین فی المذهب دا بنست سعودی به د قرآن و سنت نه مسلې رس بحث به کېده باقاعده بحثونه به شروع مسلې به راایستلې کېدې کله به پکې شاګردانو مخالفت هم وکړه امام محمد صاحب نه زما دی را ده ابو یوسف وایي زما دی را ده امام ظفر وایي زما ده
حسن ابن زیاد بلبل دا زما رای ده، امام صاحب زما دی دا لږ یو بحثونه کېده، حدیث و درس به هم کېده، خو غټه مسله دا وه چې د فقې مسلې به راستی کېد. دا امام ابو یوسف د امام صاحب مشر شاګرد د مور کونډه وه، نو مور به دې رنګسازی له لېږه چې بچې د رنګسازي زده که هنر زده که چې ما له 100 روپۍ ګټي استاد سره کېنول د یو ځل په لاره تېرېده دغسې خلک ناست لکه څنګه چې تاسو ناست ورته راننوه چې داسې وکتل هلکه زه خو رنګسازی له زه به ټولې جامې لاسونه مې د رنګ ډکې دا خلک خو په دې جومات کې یا په دې میدان کې ناست دي دا خو دغسې ناست دي دا د دوی څه کوي پرې راننول دا ټول د قرآن او سنت ده خدای او د رسول خبرې دیني مسلې خوند یې ورکړه چې خوند یې وله ورکړه بس سړي الله سړي ته هدایت کوي بس لارې دا خوښه وي رنګسازۍ سره شاګردي پرېښود داسې اوږده ده ما مخکې تاسو ته کړې ده خو مختصره یو ځل د مور تپوس وکړه ابو یوسف یعقوب یې نه و لارکوټې بچی یعقوب څه خو هغه استاد له ځې څو ورځې وشوې ته تش جیب راځې استاد پیسې نه درکوې استاد یې شاګرد د 2 روپۍ جیب کې اچوي چې د تړه دا کار ونه وي او دی خوشحال یو غږ نه کوي چې ما خوا پرېږدي چې ما هغه پرېښې ده خو مور غوسه کېږي چې 2 څلور ورځې تېرې شوې دغسې تش جیب دی نو مور پې شکي شوه چې لکه زه لاره بدله کړې یو ځل سهار راووته نو مور هم پسې راووت نو چې به څنګه راووته نو پټه پټه او بسې راتله برقه په سر نو دا یعقوب د امام صاحب په درس راننوت نو مور پسې اوه ما خو وی چې زما زوی هغه استاد سره شاګردي پرېښې ده او د لاره بدله کړې ده و چې څنګه راننوته او په مجلس ته یې وکتل امام صاحب منځ کې ناست دی شاګردان دي د ابو یوسف یعقوب یې نوم و دیم ناست غوسه شوه مورې اوس هم ډېر خلک ورې دا وایي بچو ته پرېږده دا مولیان لږ دي څه نور ته هم پکې علم کې که موږ ډېر ووایو دې خلکو ته چې یو بچی پکې عالم کې والله نه کوي فایده ټول بچي دنیا پسې ورسر کي قسم په خدای بیا په پلار سوماني هغه بچی پلار ته د میخ او د مزدور نه په سپک نظر چې صرف دنیا زده او دین نه دی زده قسم په خدای که مور ته مور په نظر ګوري قسم مې راته او د پلار در پلار په نظر چې ښځو کې د ښځې وي بیا د مور پلار نی یاد وساتئ ګورې دور بل شاته روان دی نن د نیټ زمانه بدله کړې ده دا کشر کل چې کوم وروسته درنه پیدا دی او را روان دی صرف دنیا ته مه متوجه کوه قسم په خدای که تا ته پلار ووایي که مور ته بیا مور ووایي دنیا سره دین ورته وښایه مور پلار ورته وښایه ګورې ځان له دنیا مه خرابوه په هغه سیک ته زوی به د ډېرې پیسې وګټي پتلون کې به سبا ګرځي مونځ به هم نه کوي بې لمازه به پیسه به ورسره ستا پیسه دا به په سپک نظر ګوري وبي چې دا پلار بل شي نو ښه ده دا مور څه ټټر ماته کوي چې دا بله شي نو ښه مه کوئ ګورې زما دا خبرې واورئ ګورې په دې عمل وکئ په بچو یوازې دنیا ته مه متوجه کوئ چا چې بچي صرف او صرف دنیا ته متوجه کړي دین یې ورته نه دی خوري ورشه نن د هغه پلار او د مور حال وګوره په پېښور کې او په مردار کې یو ځای بل دی چې د هغوی د سپو نظر ورته بچي د دلي څوک په انګلینډ کې پروت دی او څوک په امریکا کې پروت دی په دا بچي څوک څه کوي چې دا دلته بل سنبال کې بچي دې په انګلینډ کې ښځې سره مزې کوي بچي دې په امریکا کې ښه پیسه ګټي او بل سره مزې کوي او ته دلته کې بل د لزنه تړي او بل د ځمکې ته ورښکته کوي په تندر دا بچي وله دا بچي څه کوي بچي دې په روس کې پروت دی په جرمني کې پروت دی بچي دې په امریکا کې پروت دی بچي دې په لندن کې بس خوشحاله دی زما بچي پیسې ګټي زما بچی په امریکا کې ډېره دولت یې وګټه هلته ښځې سره مزې کوي شویچت کوي مونځ نه کوي او د دلته پروت دی سبا چې سپیس وغځی پې بدله مټه ګوته بل تړي زنه بدله بل تړي قبر کې به دې بل اچوي دعا به درته څوک ونه کړي دا بچي وله چې ځان له ګټه کوي او د پلار په کار نه شي ځان له پیسه وګټي او د مور په کار نه کوي د مور په جنازه کې شرکت ونه کړي او د پلار جنازې ته دا بچی کښېنني په شرط دا بچي بچی هغه دی چې پلار د سپو ته ودرېږي ویې لمبوي هغه بچی نه دی چې پوزې ته رومال نیولي او پلار وله بل لمبوي هلکه ګوره زما دا خبرې سختې دي او په دې مه خبر کېږي هغه بچی چې پوزې ته رومال نیوي او پلار وله بل لمبوي او د پلار په عورت وله بل لاس راکاږي او پلار وله بل سنبالوي دا بچی خر دی او دا پلار هم غټ خر و چې بچي ته دا تعلیم ورکو بچی هغه دی چې پلار ته ودرېږي او پلار ولامبوي بچی هغه دی چې پلار له کفن ورکړي بچی هغه دی چې پلار کټ له اوږه ورکړي بچی هغه دی چې پلار قبر ته ښکته کړي بچی هغه دی چې پلار له زنه وتړي بچی هغه دی چې دی کښېني او د پلار ته دعا وکړي بچی هغه چې پلار پسې خیرات وکړي بچی هغه چې سترګو نه پلار پسې اوښکې وبهیي بچی هغه دی چې ختم ورپسې وکړي تلاوت ورپسې وکړي ذکر ورپسې وکړي دعا ورته وکړي او بچی ثواب ورته وبخي بچی هغه دی چې د هغه پلار په دوستانې 3 ورځې تعزیت ته را روان دی او دی ناست دی او په هغه دوستانو چو شربت وکړي او پلار ته دعا وکړي دا بچی دی دا نه دی چې په امریکا کې ناست دی پیسې ګټي او په لندن کې ناست دی ښځې سره مزې کوي او پیسې ګټي او پلار یې وایي زما بچی دی که نه او لندن کې دی که نه ډېرې پیسې وګټه ډېر دولت یې وګټه
او د ما بچو فخر کوي بچې په لندن کې دي ستا په لندن هم شلق را پرېږده په دا بچې دي ته مغوی او بچې دې مغوی دی دنیا کې دې په کار نه شو آخرت کې دې په کار نه شو دا بچې دی نو پردې ښه دی د دنیا بچې دي په لندن او په امریکا کې د دنیا بچې دي څه پې کوې زما دا خبرې واورئ قسم په خدای دا د پیدې خبرې بچو باندې علم وکړئ حفظ وکړئ هغه بچې چې قرآن ته ناست دی هغه دې په دنیا کې هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي هغه بچې چې د پیغمبر حدیثو ته ناست قسم په خدای اړه به سر خورېږي دنیا کې به هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي قبر کې به هم پکارېږي نه به دې مطمئني چې زما نه وروستو یو بچې قرآن ته ناست د پیغمبر مبارک حدیثو ته نفل دې نه کوي قرآن ته چې ناست دا کمال دی حدیثو ته چې ناست دا کمال خوب هم عبادت دی خوب هم عبادت ملغلرې دې جوړه کړې ده بچون نه خو دغه زمانه وه ابو یوسف مور چې را دننه شو ویې کتل اوهو زما بچې خو نن ناست ملیانو سره اوزګار خیلو سره ناست خو زما ته په دا نیټ خلک اوزګار خیل وایي یہ مولوی لوگ یہ مدرسے والے پرانا تہذیب بیکورڈ لوگ یہ کیا کرتے ہیں ہم نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہے ہاں دا پتلون دوغاخې پرتون باندې متیاز د خر لکې شاته یو ستا لکې ټی مخې تاوېدان در چې ته را ملا پسې خبرې کوې ما ته داسې ښکارې چې زه تا نن د سپي نن بترې او د خر نن بترې د پیغمبر وارث پسې خبرې کوې تا کې انسانیت دی چې د یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره کوي چې د عیسایان خپل مذهبي مشر پسې نن خبره وکړه چې د هندو ګوره هغې کې هغه اچوتې والا مذهب هم شته چې د مذهبي مشر پسې نن سبا خبره وکړه چې د سیکھ وکړه خپل مذهبي مشر پسې اته لګیا یہ مولوي لوگ اور یہ مدرسې او یہ فلان او یہ فلان او فلان فلان ځان ته وګوره اسې خولې نه مې بده خېږي چې پتلون دی اچولی دی ټول اندامونه دې پکې لوړ جوړې ښکاري مړه ته هم خبرې کوې اول لباس د انسانیت کا د خر ټیپ ما چوه لباس د انسانیت کا خدای ته ودرېږه جومات کې مخامخ الله ته ودرېږه او د الله دین چې چا در رسول دی هغې پسې خبرې مه کوه که د دنیا کې د جبه چاړی دي نو په قبر کې به دې په خوله کې لړمانان ګرځي او د خولې نه به دونه به دې ګز جبه بار راوځي بهر کې زما وروڼو وی دا اوزګار خیر امام صاحب ورته وایي امام صاحب یا ملا صاحب دا زما زوی دی ځان سره کېنولی ښې توقې نه لږ زه خو وایم چې هنر به دې زده کړي دوه ټکي به زده کړي ماله به سبا له 100 روپۍ پیدا کړي تا ځان سره کېنولی زما دا بچې امام ابو حنیفه صاحب ډېر هوښیار داسې نو لکه زمونږ په شان ډېر قابل سر هغه به چې دا لږ کې خو خو د دې خو زمانه جدا کېدل نه دي پکار نو امام ابو یوسف مور ته وی زه ورته هنر ښې کړ وی ته ورته څه هنر ښې وی داسې هنر ورته ښیم چې سبا به د پستې چلغوزو د بادامو حلواګانې خورې بهر کې امام ابو یوسف مور خو چې د حلوا واورېدل په خوله کې لاړې راغلې څنګه لاړې راغلې کتاب کې خو نشته خو دی لاړې داسې راځي وی استاد وی دا هنر به کله زده کوې وله د کله ټکي نه معلومېږي دا چې خوله کې لاړې وی صبر وکړه خو نن دې راوسته کړم دا هغه یعقوب نه خدای پاک امام ابو یوسف غوندې شخصیت جوړ د هارون الرشید قاضي القضات ته خدای پاک جوړ مشر قاضي چیف جسټس چې ورته وایي دقسې به هارون الرشید سره ناست دقسې نو یو ځل هارون الرشید لا هغه خپل لږګري حلوا پخ کړی او په هغې کې وله د بادام او د پستې او د غوزانو دا چکی مکی چولې نو چې هغه هغه حلوا راوړه نو وی دا څه شی دی وی دا د خپل لږګري خاص ډش جوړ کړی دی وی زه به پې څه شم دا قاضي صاحب له یو څه چې قاضي صاحب یې وخوري چې د هغه دماغ پې تکله شي چې د دین کار پې وکړي لکه مونږ تاسو چې ملا صاحب له څه شی وکړو که نه هغه خورا موروا هغه چې کوم وخت کې پاتې شي ټماټر به ګرځي تبې کوجې وړي پکې واچو استاد یې دی دا مړه دا هم ښه ده مولانا شربلي تانوي رحمتالله علیه لیکلي یو سړي له وایي یو ملا صاحب له یو ماشوم حلوا راوړه کسې کیرې والا راوړه نو وایي دغې کور نه دي ملا صاحب له په ژوند کې چې داسې نور راغلی نو حیران شو چې خدای دا څنګه کور دی دا خو د بشیرجان کور دی د دې نه خو موږ په سترګو څه ونه لیده بشیرجان هم ټوله موږ په دا خوږه خولو په دناتونو غولول هېلومن نور جیب کې دونه غټ لړم پروت دی چې دا ته نشم بېل نو وایي چې هلکه د ما خو بله عمر په دې جومات کې په امامتۍ وشو ستاسو د کور نه خو څه پورې نوړی نه ورغلی دا نن څنګه لار دې خطا کړو کیر دې راوړ نو ماشومان خو دروغ نه وایي رښتیا وایي وایي دا سپي سټلې و مور مې استاد یې له یو استاد یې له یو ځه چې دا داسې وایرس دی چې استاد یې مضبوط کړي کورونا وایرس دې ته وایرس وایي نو بس هغه کاسه اوچته کړو پړه دې دیوال له وویسته دا خدای بېخ وباسه چې سپي جوټه کې نو مال یې راوړی ماشوم پچې خوش ماشوم پچې خوش وایي زما کاسه دې ما ته کړه کاسه محلې خلک ټول راغونډ کړ هلکه نو ما خو بله بدله والم خو تا نه ما کاسه دې ما ته ودی د کاسې پسې جاغې څه چل دی په دې کاسه کې وایي دې کاسه کې پیشوګا ډوډۍ ماتو اشرف علي صاحب وایي کاسه هم ډېره مزېداره او خوراک هم ډېر مزېدار زما وروڼو
ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وګوره د ایمانیاتو په باب کې لیکلی دي چې څوک د دین د عالم توهین کوي او سپک ورته ګوري په دې حیثیت کې دا د دین عالم دی دا د ایمان نه خلاص دغه ایمان نشته. وګوره ما حواله ده د کتاب در زمارونو علماء ته سپک په نه ګور. نو خدای پاک هغه الوا هارون رشید امام ابو یوسف لو لګل چې هغه وخوري دماغ به تکله شي دین خدمت وکړي. هغه الوا چې هغه لاله اتفاقا مور سره ناستو چې وی کتل مور والا خورا وې څه شي دی په دماغ د استاد خبره دی یاد د ابو حنیفه هغه نور خدای راګړي اوس خره د پسته او چل غوځو د بادام الواګان مور یو جړل ای بچي استاد ابو حنیفه په قبر د الله انوار نازل دا سی ونری د توقو چې نن استاد برکت د منګ هم مزید او کوما والا ونر د ذکرې وي نو به لا سوخ پیدا غونو نه ډکه علم کې د دنیا برکت دی خبرم پکې برکت دی د ځن کدنم پکې خیر دی او د قیامت دروازه پکې خیر دی د الله پکې رضا ده او د رسولم پکې رضا ده او عالم ته د اون د دریاب کبار او د سلو میږي دعاګانې کوي د پیغمبر مبارک وینا